لري او سني خلک وایي د دروغ او د رښتیاو په منځ کې دا څلور ګوتې فرق دی غوږ چې واوري دا دروغي او سترګې چې وویني دا رښتیایي دا د رښتیاو خبره ده د صدر ایوب باچایي و ما دې باڼو کې کور جوړ کړ چې کله ما کور جوړ کړ هېڅوک نو یاره دې محله کې د جوارو ورځې زه به چې کلي ته داسې ګپ شپ لتلم نو ور به مې د بهره زنځیر کړ هغه زمانه و دا موړکی راته وایي یو ورځې وایي بچی ته خو موږ دغه شان پرېږدې داسې یو سپی خو وګوره چې غاب ټر کوي مې دا ټر دی ورسره بولې وویې بېبې زه د سپی راولم غاب ټر دی کوي نو زړه کې مې هغه خبره غوټه وه داسې یو میاشت بعد لړو دغه ته زه روزي خانه دنیا ته نو چې د چا ځای ته لړو نو اوس په برانډه کې شپږ سپي دي یاره یو پکې دوره خړتم و دا سترګې زه تاسې ویارېدم مې که بیا هم ترې نوم دی به ترې بیا هم دا چې د کم نه ویارېدم دا اړه کې اوس وه چې څنګه هغه ټانګه پرانیسم یاره ګوره دی ته به وایي او سپی به راکوي وی بلکل یاره لره پکې که نه پخوا بیا دا سپي دغه هسې ورکول یارانه کې خو چې هغه یې چای مې راړم ته ورته خبره وکړه که نه یې سبزلي را به یاره یو سپی ورکوي وی شپږ واړه خو دې بوځي مې نه یاره شپږ واړه نه دکه یو سپی به راکوي وی دا کونتر او مې دا بیا د نوم کونتر دی وی مې زه دې به راکوي وی دې مه بیایه مې ولې وی دې ساوري وایي مې که ساوري وایي خو زه به دې بیا بس ورځ چې سهار شي روزي خان وایي زه را پرانیزم یې ته وکړه یاره ښه درته پته چې زه د سپو نه یارېږم ورشه را پرانیزه دوه ډوره وورته غټه پټه وورته ټانګې سره وتړ تر صوابه یې راوستې هغه لوس ګیره نیسم یاره دا را سره تر ځېدې ورځ وې طلاقي به یم که در سره یو قدم لاړ سپی مې پرانیست یاره چې مې کته نو اوس د بیشا ګاډی راغی دا اتحاد ګاډي و هغه ته وایم یاره دا خو را سره بوزه کلي ته تا ته وې پته نه ده لالا چې سپي بند په ګاډي کې مې زه وې بند من څه کوم سړیه پردی سپی ده مې هله رانه به وتښتي وې زه داسې د دې تاڼې نه کته لاړ شه نو بیا به یې راوخېږي بې غذا نو پله چې زه رالم ګاډی راغی چې څنګه وختم ګاډی ته ښه مزېدار دا سپی راوخوته وروستي سیټ کې کېناست اړه کې وام د همغه لاهور پنډای ته به خامخا جنګ له بوتلې ځکه د سیټ عادت دی لکه تصور کې ښه ساتم چې زه دې ته رالم راکوز به که د ګاډي یو وایي او سبزري خبره وروار وکړه یار ډېره سوم یاره چې ویې تړمه چېرته رانه وګېتل سپی مې راورسو بیکیانې سره مې وتړ اوس ماسخوتن مونږ زنځیرونه اچولي دي ناوخته غوندې کې ټیم واورئ ګوره ټوله ځیر یئ هسې نه چې زه نیمه دا سپی چېته پرانیزئ نو مور مې ویل ولې بچې مې دې ساوري وایي علاوه د بندیانو نه ساوري وایي چې تاسې نه چې زه نیمه ماله لین دین جوړ کړي نو وی دا دوره بد سپی دی بچې سله راوست موږ خواجهزان یو چېته د تورې څنګلې پیل لاله جوړ اوس په دقه تصور کې مو همځکه څوکې غواړي ور به کړم رښتیا سې نه چې د زمیندارو ساوري ځي ته به چا سره جګړه کې په دقه تصور کې زړه مې ترې لوی کړه دې کې یاره زموږ په ګاونډ باندې کویدن وه خو چې سکه مکه وشوه د شربت نو موږ ته هم نو خبره د 2 میله ټوپک ډډ سره هغه دواړه ډوره وشلوله وکته کوز نه شي وباچي چې او دغه ټایم کې چیچي آیا واو دای ته چې کوم کته کوز نه شي وباچي چې اموره کای ویله تاسو سره خو عادت ته هوا عادت نور خاطر طرف ته د موږ ګاونډیانو سپی خودرونو چې چالې کړه ټوپې کړو نو پاسو نو رسېد کاته را په کویلې تخته نیسي د کونتر کوی ته هغه ته راکوي شي خدای پاک د لویه پته اور وای کوی په کیږي به کوی د خټو نه تېر شو داسې هغه شور شار جوړ شو دا شام ګاونډ او چې څه چلې لاله هغه سپی کوی ته پرېوت دا به څنګه راخلو یې پیړي شته پیړی ناوله کیبل ویې جوړه کړه څادر یې چیلونه وتړ کته لاټین یې پکې وتړ چې کته کوز شو وروره سم لکه د بندیانو ورته راوخوت پوه شې چې اوس مرم هغه دا غړوم کول نو بد د راوتو لینو خو خراب
اوس چې یو ګز فاصله کې راولو نو دی وایي دمه وکړئ هغه کافر درود یو نیم ګز فاصله کې چې هغه شنو په خپله چې شرات کړو نو موږ په شا لړو بس ور لرې وتښتو چې وتښتې نو ما ته کور وایي زه نه ورپسې مې چې مې وچیچي دې وخت خو هغه کچیچي یو میاشت بعد یې راباندې هغه مالک پېښ شوی سپی خو دې کابو نه کړ مې سپي خو راله لویه زنا کرلې وایي ولې مې د ګاونډیانو لنګه میخه راتله د ښکر نه ونیسه چټې ته ښکر ویاسته هغه مې والا پیل پیټي